اوس یوه مسله د پروند بابا د مشر سړی رالی مولوي صاحب ما خپل لور چاته ورکړه ما نور کوله زما بابا مجبوره کړه ور مې کړله بیا خیر وخت تېرېدی نه نیم لس کاله کېږي در اوسې نه ده ود کړې بیا پسې وګرځېدم بیا مې پیدا کړئ بیا مې راوستې والله اوس ترتیب نه جوړېږي دا پلانۍ بیا مال په دا کمره کې زما کور دا کمره به درکړم نو زما د بچي عزت به بچاو شي یا زه اوس فلحاله څه کاروبار لرم بس هغه به ختموم په سفر کې بیا به راسم داسې به وکړم نو اخر بیا مې ټیم ورکړ کال یو نیم بیا ټیم شو بیا یې دا اوس کې راته ویل چې موږ ته یې به سره خلاصوو دا نجلۍ موږ در پرېږدو دا څونه ظلم دی دا څونه ناجایزه ده ولې دا به اوس یو سړی وایي خاص کر دغه هلک راواخه چې مثلا زما بیان واوري مولوي صاحب ته د چا په کورو څه کار لرې ته د چا په کیسو څه کار لرې نه ستا د کور سره زما تعلق نشته ستا د ذات سره هم زما تعلق نشته ستا د دې عمل خلاف یم دا چې عمل که په ما کې دی که په تا کې دی د هغه خلاف یم یوه لور لس کاله پر کور کښېني کوزده سوي د لور په زړه به څه تېرېږي د همسایهګانو به څه پیغورونه یي د نږدې هغه دشمنانو قریبانو به څه پیغورونه او د بابا او د ادې په زړه به څه تېرېږي دا چې د چا لور سي دا د هغه څه پوښتنه وکړي بیا ډېر درک چې دی هغه درکوي ډېر اندازه او درک چې دی هغه درکوي پرون د چا سره خبره په بار کې لس کاله کېږي چې تللی بچیان یې دلې دي کوروالا بچیان او په دا لس کاله خرچه هم نه دوله رسولی صحیح شو دا څه ظلم دی دا څه حال دی دا چې د طالبانو ډنډه نه وي به پیسې دا انسانان کېږي ولې که مې کوه ورور ځه خدای دې سل کاله بې واده ګرځوه چې ته راضي یې په دې لیکن که دا چمونه کوې دا د اسلام دا د محمد رسول الله د سنتو دا د نیکې سالمې معاشرې د عقل سلیم او زموږ د رواج د پښتنو دا خبرو ډیر خلاف کار دی څه کوې یار دا خو ستا عزت دی الله ستا لباس بللی دی او ته دومره بې شرمي او بې احترامي کوې دا چې په کلو په بار ملکو کې ناست دی ظالمه ته هلته هره لوبه کوې سره د دې چې بل واده هم درته جایزه دی او تا دلته خپله کور والا کښېنولې ده بیا ورته وایې چې د باندې به نه راوځې پلاني کره به نه ځې همسایهګانو کره به نه ځې پلانۍ به نه کوې دا څنګه خبرې دي یاره ما څو عمر مخکې درته ویلې والک ملګری رالی ول مولوي صاحب زموږ لور ده دا یې لسم کال دی خاوند په منشیاتو کې ونیول سو هغه بیا سزا سو لسم کال دی چې هغه اوس مطلب 25 کاله جیل میل په قتل دا یې لسم کال دی چې هلته وسم په جیل کې دی او نجلۍ در اوسه ناسته ده موږ څه چم وکړو یاره خو سره جلایه کوي دا څه کوئ یاره ورسه عدالت لره ورسه اول هلته جیل لره ورسه ورته وایي چې دا مسله ده وروره که ترتیب جوړولی سي ډېره ښه خبره ده که نه مفتي سره خلاص شي ولې د بچي ژوند ور تباه کوې خامخا خو طلاق نه دی خلع هم په اسلام کې راغلی ده یوه زنانه د چا سره ژوند نه تېرېږي ته ورکې وروره په کلو ورکې زه به تا ته ناسته یم ولې پر څه شي یاره خلک د سپۍ سره دونه ظلم نه کوي خلک د حیوانانو سره دونه ظلم نه کوي ته د چا د لورو د خور سره دونه ظلم کوي دا ظلم په اسلام کې نشته د دې ظلم به موږ سخت مخنیوی کوو که د چا سره دا رقم مسله وي شرعي عدالتونه شته قاضیان شته مفتیان شته ورسه مفتي لره ورسه ورته زموږ دا مسله ده مفتي دې استې عدالت لره عدالت کې تا ته لیکلي درکوي هلته څو ټیم درکوي بیا تا ته فیصله درکوي د خلع د هغه هلک د جانب هلک دې خبر دی یا نه دی خبر صحیح شو بس لور به خلاصه سي بچاو به سي عزت به بچاو سي ولې ظلم کوو زما